ترکیه افغانستان کې هوایي ډګرونه جوړوي. ترکیه افغانستان کې په هوایي ډګرونو او لویو پروژو کې پانګونه کوي. دغه هوایي ډګرونه به په څومره لګښت او کومو ولایتونو کې جوړ شي؟ د ترکیې سوداګرو له دغې پانګونې سره به څومره افغانانو ته کاري زمینه برابره شي؟ د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال مولوي قدرت الله جمال په مشرۍ د ترکیې هیواد د ملي سوداګرو په ګډون یوه پراخه غونډه ترسره شوه. د ترکیې هیواد سوداګرو په افغانستان کې د هوایي ډګرونو، برېښنا په تولید، صنعتي پارکونو او تجارتي ښارګوټو کې پانګونې لپاره خپل چمتووالی ښودلی دی. ښاغلي جمال د دواړو هیوادونو په تجارتي اړیکو او د هیواد په خصوصي او دولتي سکتورونو لکه هوایي ډګرونو، د برېښنا تولید، صنعتي پارکونو او د تجارتي ښارګوټو په بیارغونه کې د ترکیې هیواد د ملي سوداګرو ونډه اړینه وبلله او زیاته یې کړه داسې اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا نورې پیاوړې کولی شي. ښاغلي جمال زیاته کړه تجارت او صنعت باید د سیاست ښکار نه شي. زموږ اقتصادي پالیسي لار هیواد سره په اقتصادي موخو ولاړه ده. افغانستان له اسلامي هیوادونو سره تجارتي اړیکو ته لیواله دی. ډیرو اسلامي هیوادونو له افغانستان سره تجارتي اړیکې له پخوا څخه زیاتې ټینګې کړې دي او په افغانستان کې یې پانګونه هم کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخندزاده وایي په دغه غونډه کې د ترکیې جمهوریت پانګوالو په افغان هوایي ډګرونو، د برېښنا تولید، صنعتي پارکونو او سوداګریزو ښارونو کې د پانګونې لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. شنونکي اقتصادي مسایلو کې د پانګونې راجلبولو او په هیواد کې د پرمختیایي او زیربنایي پروژو پلي کول ګټور او اړین بولي. ترکیې پانګه اچوونکي وایي چې دوی په افغانستان کې د لویو هوایي ډګرونو جوړولو ته لیوالتیا لري ځکه چې د نړیوال عصري هوایي ډګر سره سره د افغانستان جغرافیایي موقعیت د نړیوالو مسافرینو لپاره لویه اسانتیا رامنځته کوي. دوی زیاتوي او ډیره لویه ننګونه چې له بده مرغه په افغانستان کې د پانګونې مخه نیسي د افغانستان په رسمیت پیژندلو بحث دی. دوی وایي موږ فکر کوو هر څومره چې له نړۍ سره زموږ سیاسي اړیکې زیاتېږي او افغانستان د نړۍ لخوا پیژندل کېږي هغومره به موږ په افغانستان کې پانګه اچونه کوو ځکه چې د افغانستان تر ځمکې لاندې سرچینې او فرصتونه او اسانتیاوې چې په افغانستان کې شتون لري د پانګونې ښه سرچینه ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم ویلي چې له ترکیې سره د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره له اروپایي هیوادونو سره سوداګرۍ ته اړتیا ده. دوی وایي موږ اړتیا لرو د ترانزیت او ترانسپورت ستونزو حل کولو د څرنګوالي په اړه بحث وکړو. بیا موږ کولی شو له ترکیې او اروپا سره وصل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت همداشان وایي په 2023 کال کې 100 میلیونه ډالر راکړه ورکړه د ترکیې سره شوې چې له هغې څخه 23 میلیونه ډالر یوازې صادرات وو. د صنعت او تجارت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په کابل کې د ترکیې له سفیر چنګونال سره کتلې. په دې ناسته کې د دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، په دواړو هیوادونو کې د نندارتونونو په جوړولو، د افغان سوداګرو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پر اسانتیاوو، ترکیې ته د غالیو د صادرولو د دایمي مرکز پر جوړولو او اروپایي هیوادونو ته د افغاني غالیو پر صادراتو خبرې شوې دي. د دغه وزارت ویاند اخندزاده عبدالسلام جواد وویل عزیزي له انکرې وغوښتل چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. جواد وویل په دې ناسته کې دواړو لوریو په دواړو هیوادونو کې د نندارتونونو د جوړولو پر دوه اړخیزه سوداګرۍ خبرې وکړې چې په ترکیې کې د غالیو د صادراتو د مرکز په اندازه افغان سوداګرو ته د صادراتو اسانتیاوې برابرې کړي او له دې لارې اروپایي هیوادونو ته د افغان غالیو صادرات وشي. ښاغلی جواد زیاتوي ترکیه په سیمه کې یو له خورا مهمو هیوادونو څخه ده. موږ غواړو له دوی سره ښې سوداګریزې اړیکې ولرو. په همدې حال کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي چې له ترکیې سره د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره د سوداګرۍ په سکتور کې د سترو ستونزو حل ته اړتیا ده. لومړی ستونزه چې افغان سوداګر له ترکیې سره لري د دغه هیواد د ویزو ستونزه ده. دا ستونزه باید په ځانګړي ډول حل شي ترڅو موږ وکولی شو په اسانۍ سره ویزې ترلاسه کړو.
په همدې حال کې د مالیې وزارت وايي په تېرو 10 میاشتو کې 22 میلیارد افغانۍ صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. د مالیې وزارت لخوا د هیواد په ګمرکونو کې د سوداګرو لپاره د تاسیساتو رامنځته کېدو او د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې له امله د دې کال په لومړیو 10 میاشتو کې یو شمېر هیوادونو ته 22 میلیارد افغانیو څخه ډېر صادرات شوي دي. دغه وزارت زیاتوي په دې موده کې په صادراتو کې له 43 میلیارد افغانیو څخه زیاتې میوې، 14 میلیارد افغانیو په ارزښت پنبه او 18 میلیارد افغانیو ارزښت لرونکي سبزیجات شامل وو چې پاکستان، هند، متحده عربي اماراتو ته صادر شوي دي. په دې لیدنو کې د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا، د سوداګرۍ پراختیا او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د ترکي سوداګرو او حکومت د چمتووالي په څرګندولو ټینګار وشو. ترکیه غواړي چې د خپلو ملي ګټو او اقتصادي او ستراتیژیکو موخو لپاره د افغانستان له اسلامي امارت سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. خو ترکیه چې په سیمه او نړۍ کې یو پرمختللی اسلامي هیواد دی، کولی شي د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د راوستلو لپاره اړین ګامونه هم پورته کړي.